بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، پشو کارو سر خلق امر کول او د بدو کارو څخه د خلقو منع کول و دغه طریقې ته په عربي ژبه کې امر بالمعروف و نهي عن المنکر ویل کیږي، چې دغه امر بالمعروف او نهي عن المنکر په کتاب الله قرآن مجید او احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کې خورا ډیر ذکر شوي دي، او خلق یې د دغه کار و عملی کولو ته رابللي دي. په کم قوم کې چې تر کومه وخته دغه کار موجود و، هغه کامیابه او د الهي عذابو څخه خلاص و، او کم قوم چې دغه کار پرې ایښی دی هغه په عذابو اخته سوي او د الله عز وجل د طرفه لعنت پر ویل سوی دی. که زه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په متعلق بحث او بیان وکم، هغه ځان ته خاصه او مستقله فته غواړي، خو دلته به په مختصر ډول سره د دغه کار د کولو ضرورت، اهمیت او فائدې او د پرېښولو ضررونه به په آیات الله او احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کې درته بیان کړم. ورونو او خوندو، تاسې پوهیږئ چې د اسلام تر 5 ارکانو وروسته هغه مهمترین فرض امر بالمعروف او نهي عن المنکر دی. یعنی مسلمان ورونه په ښو کارو امر کول دا امر بالمعروف سو، او د بدو کارو څخه منع کول دا نهي عن المنکر سو. دغه امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نورو مؤمنانو او ښځو مؤمناتو د هغه ښو اوصافو او هغه عظیمو اعمالو څخه دي، لکه څرنګه چې الله عز وجل د سورة التوبه په 1 نمبر آیات کې فرمایي: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویقیمون الصلاة. یعنی نر مؤمنان او ښځې مؤمنانې ځینې د دوی د ځینو نورو دوستان دي، دوی په نیکیو سره حکم کوي او د بدیو څخه منع کوي او لمونځ د ټولو حقوقو سره ادا کوي. تاسې پوهیږئ چې الله عز وجل په دغه آیات کې امر بالمعروف او نهي عن المنکر تر لمانځه د مخه کړي دي، ځکه دغه کار ډېر عظیم کار دی او په دغه کار کې د عامو مسلمانانو دپاره مهم مصلحت پروت دی، لکه څرنګه چې الله عز وجل دغه امر بالمعروف او نهي عن المنکر په یو بل آیات شریف کې تر ایمان د مخه کړي دي. الله عز وجل د سورة آل عمران په 11 نمبر آیات کې فرمایي: کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله. یعنی ای محمدی امت، تاسې ښه او بهتر امت یاست چې د خلقو د پاره را ایستل سوي یاست. تاسې په معروف او نیکیو سره حکم کوئ او تاسې د منکر او بدیو څخه منع کوئ او تاسې پر الله عز وجل ایمان لرئ. نو پر ټولو مسلمان ورونو او ټولو مسلمانو خوندو په نیکیو او ښو کارو سره امر کول او د بدو کارو څخه منع کول لازم او ضروري دي. باید یو و بل ته په حق ویلو او صبر کولو سره وصیت او نصیحت وکړي، نو به په دغه مکرمو آیاتو عمل کړی وي کوم چې الله عز وجل په سورة العصر کې فرمایي: والعصر ان الانسان لفی خسر. ورونو، عصر زمانه او د مازدیګر وخت ویل کیږي، نو زموږ رب په زمانه سره قسم یادوي یا د مازدیګر په وخت سره قسم یادوي او فرمایي چې زما دې په عصر سره قسم وي چې انسان خامخا په تاوان کې دی، الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بې له هغو کسانو څخه چې ایمان یې راوړی دی او ښه عملونه یې کړي دي. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، او یو د بل په حق سره وصیت او نصیحت کړی وي او یو د بل په صبر سره وصیت او نصیحت کړی وي. یعنی انسان ته د هغه تاوان څخه د ځان ساتلو د پاره 4 شیان پکار دي.
انسان خو اصلا په تاوان کې دی، مګر چې په دغه څلورو شیانو سره عمل وکړي هغه انسان د دغه تاوان څخه خلاص دی. دغه څلور شیان: اول، پر الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د هغو پر لارښوونو او وعدو پوره ایمان درلودل. دوهم، یوازې دا نه چې په زړه او دماغ کې یې ایمان وي بلکې ښه اعمال به هم کوي. دریم، یوازې د خپل ځان په اصلاح کولو قناعت او کفایت ونه کړي بلکې د خپل قوم او ټولنې ګټې هم په نظر کې ونیسي. څلورم، پر هر یو دا لازمه ده چې نورو ته به هم په حق او صبر سره وصیت او نصیحت کوي. نو هر مسلمان که په خپل مسلمان ورور کې ځینې قصور او کوتاهی وویني، غیر شرعي او ناجائزه کارونه پکښې وویني، باید په نرمه لهجه او ښه طریقه سره نصیحت ورته وکړي. لکه څرنګه چې الله عز وجل د سورة النحل په 125 نمبر آیات کې فرمایي: ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. یعنی خلق د خپل رب ولارې ته په حکمت او ښه وعظ نصیحت سره رابوله او د دوی سره په هغه طریقه سره بحث کوه چې هغه ډېر ښه وي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: ان الله رفیق يحب الرفق في الامر كله. یعنی بشک چې الله عز وجل نرم او لطف دی، په هر کار کې لطف او نرمي خوښوي. او بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: علیکم بالرفق فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. یعنی تاسې باید په هر کار کې لطف او نرمي وکړئ، ځکه لطف او نرمي چې په هر شي یا هر کار کې وي هغه موزون او منظم کوي، او د هر کار څخه چې لطف او نرمي ایسته سي هغه خرابوي. نو که د خپل مسلمان ورور څخه په لمنځو کې ټمبلي او کاهلي ولیده، یا د بد اخلاقی او بد گزاره پکښې ولیده، یا د مور او پلار آزار پکښې ولیدی، یا دې ولیدی چې د خپلو اقرباو خاصتا د خپلې ښځې او خپلې کورنۍ سره بده او سخته گزاره کوي، او یا داسې نور غیر شرعي کارونه ځینې پیښیږي، نو په نرمي، مهرباني او حکمت سره نصیحت ورته وکړه. د دغو کارو بدی ورته بیان کړه، په عوض کې یې صحیح او سالمه لار وروښیه چې ودغه ته امر بالمعروف او نهي عن المنکر ویل کیږي. امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نورو او ښځو دپاره د اسلامي مهمو واجباتو او لویو فرایضو څخه یو فرض او واجب دی، ځکه یو خو الله جل جلاله په دغه کار سره امر کړیو، او د سورة التحریم په 6 نمبر آیات کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. یعنی ای مؤمنانو، خپل ځانونه او خپل کورنۍ د هغه اور څخه وساتئ چې بوټي او لرګي انسانان او ډبرې دي. نو پر هر مسلمان دا لازمه ده چې د خپلو ملګرو، خپلو کورنیو، خپلو دوستانو او آشنایانو و مسلمانۍ او دیندارۍ ته توجه ولري او د هغو په لارښوونه او سمون کې کوشش وکړي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: من رأى منكم منکرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان. رواه مسلم. یعنی که یو د تاسې څخه یو بد کار ولیدي، هغه ته دې په خپل لاس سره تغییر ورکړي، یعنی د هغه د اصلاح کولو دپاره دې په لاس او بدن سره مداخله وکړي. که په لاس سره مداخله نسوای کولای، یعنی دا بد کار د داسې چا د طرفه کېدی چې د هغه سره مقابله نسوای کولای، بیا دې نو په ژبه سره د هغه د اصلاح کولو دپاره کوشش وکړي. که دا هم نسوای کولای، نو دې په زړه سره د هغه مقابله کوي، په خپل زړه کې به په هغه بد کار راځي او خوشحاله نه وي، او دا نو هغه تر ټولو ضعیفه ایمان دی. نو د مسلمانانو په مابین کې د بدو او غیر شرعي کارو سره دغسې معامله واجب ده، او که دغه واجب پرېښاوه نو به په دوی کې بد او منکر نشر شي، او دلته نو دا بیره ده چې عام عذابونه به پر نازل شي. ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: که خلقو بد کارونه لیدل او هغه یې نه منع کول،
قریبه ده چې د الله عز وجل د طرفه به ټوله په عام عذاب اخته شي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ان الناس اذا رأوا المنکر فلم یغیروه اوشک ان یعمهم الله بعقاب من عنده رواه احمد. او په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه امر بالمعروف او نهي عن المنکر د مسلمانانو دپاره عظیم کار او د ډېرې پاملرنې وړ دی، ځکه په حق سره نصیحت کول و خلقو ته سمه لار ورښول او د بدوی څخه د مسلمانانو منع کول د لویو او مهمو واجباتو څخه دي، او دغه کار د خاصو او عامو مسلمانانو د اصلاح سبب ګرځي. نو دغه اصلاح او مصلحت په خاطر ما د خپل ورونو او خوندو دپاره په دې پته او یا په دې سلسله کې یوه خاصه او مهمه موضوع تر بحث لاندې ونیول چې هغه په ودو او شادیو کې زموږ رواجونه، زموږ تګلاره او زموږ اعمال دي چې په بې خبرۍ او بې پروایي سره د سره کېږي. د الله عز وجل څخه دا غوښتنه او امید کوم چې د دغه فتې په اورېدلو سره زما محترم رونه او باعفته مسلمانې خوندې و خپلو کړو او اعمالو ته متوجه رونو. واده او خوشحالي ښه کار او د هغه په مشهورولو سره موږ مکلف هم یو، البته تر شرعي قانون او چوکاټ لاندې. مګر متاسفانه چې موږ نن ورځ د دغه ښه او شرعي کاره څخه د غیر شرعي کارو د اجرا کولو دپاره استفاده کوو. د ښځې د غوښتنې د ورځې څخه په ناجایزه کار شروع وسي او بیا د واده په شپه په نورو ډیرو غیر شرعي کارو د دغه نوي کور اساس او تاداو کښېښول. محترم ورونو، زموږ مهاجر او بې وطنه مسلمانانو په اکثره ودو کې دغه غیر شرعي کارونه او اعمال تر سره کیږي. راځئ چې په ګډه سره دغه فته واورو او بیا به قضاوت وکړو چې آیا موږ مسلمانان او مهاجر ملت ته دغسې کارونه ښایي. ورونو، په کومه ورځ چې د یو چا دپاره ښځه وغوښتل سي د هغې ورځې څخه د زوم او ناوې د کورنیو ښځې پر بازارو سي، د دسمال، جوړې او واده دپاره ضروريات رانیسي. آیا دغه د شپې او ورځې د ښځو وتل صحیح او شرعي کار دی؟ آیا د نامحرمو دکاندارانو سره د ښځو چنې وهل او خبرې کول تر کومه حده جواز لري؟ آیا د پردیو نامحرمو خلقو لیدل و ښځو ته روا او جائز دي؟ راځئ چې دغه پوښتنو جواب په کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کې وپلټو. اول، الله عز وجل د سورة الاحزاب په 22 او 33 نمبر آیاتو کې فرمایي: یا نساء النبي لستن كأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. يعني ايه نبي صلى الله عليه وآله وسلم شذو نه یاستاسي لکه یو بل څوک د نور شذو څخه. کچيري تاسي پرهیزګاری کوي، تاسي په ویلو کې نرمي خبرې مکوي، یعنی د پردیو خلقو سره نرمي خبرې مکوي. کچيري تاسي نرمي او پستې خبرې وکړي، هغه څوک چې په زړه کې د نفاق او فجور مریضي وي په طمع کېږي، او تاسي زږې خبرې کوي. تر دغه ځایه پورې د دغه آیات شریف څخه دا ثابته او معلومه سوه چې د ښځو دپاره د پردیو دکاندارانو سره پستې او نرمي خبرې کول ناجائزه دي. او بیا الله عز وجل نور هم فرمایي: وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى. او په خپلو کورو کې کښېنئ او مه ښکاره کوئ زینت او ښایست خپل و پردیو خلقو ته په مثل د ښکاره کولو د پخواني جاهلیت د ښځو. چې په دې آیات شریف کې د ښځو دپاره د کور ناسته لازمه سوه، نه پر بازارو ګرځېدل. او بیا عز وجل فرمایي:
چې لمنځونه سم او صحیح ادا کوي او د خپلو مالو زکات ورکوي او د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت کوي. نو کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ازواج مطهرات ته دغه خطاب او امر وي، حال دا چې دوی هغه عفت او پاکی درلوده چې مثل یې نه وو نسته، هغه عالی اخلاق او ځان ساتنه یې درلوده، نو دا ډیر وړ او لایق دی، ډیر مناسب او پرځای دی چې دغه امر او خطاب دی د ټولو مسلمانانو و ښځو ته متوجه وي. څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ازواج مطهرات د ټولو ښځو لپاره قدوه او صالحه پیشوایانې دي او دوی امهات المؤمنین دي، نو د عزت او شرف په خاطر دغه خطاب و دوی ته متوجه سو. نه دا چې دغه حکم یوازې په دوی پورې اړه لري او دغه رنګه د الله عز وجل دا قول چې د سورة الاحزاب په 53 نمبر آیات کې فرمایي وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. یعنی اے مومنانو، کم وخت چې تاسې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ازواج مطهراتو څخه یو شی غواړي یا د یو شي پوښتنه ځینې کوئ، هغه پوښتنه د پردې تر شا ځینې کوئ، یعنی په مابین کې مو باید پرده موجوده وي چې دغه کار ستاسې او د دوی د زړو پاکه ساتنه کوي یا پاک ساتونکی دی. خوندو دغه حکم د ټولو مؤمنو ښځو دپاره دی، که څه هم په ظاهره خطاب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ازواج مطهراتو ته راجع دی. او د سورة الاحزاب په 59 نمبر آیات کې الله عز وجل ټوله ښځې په حجاب سره مکلف کړي دي او فرمایي یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يعني اے نبی صلی الله علیه و آله وسلم وخپلو ښځو او خپلو لونو او د مؤمنانو و ښځو ته ووایه چې پر خپلو ځانو دې پوړینان واچوي، یعنی د بدن تر پټولو وروسته د پوړنې په واسطه خپل سر، مخ، غاړه او ځګرونه پټوي، چې دغه د ټول بدن پټول وجې ته نږدې دي چې دوی وپېژندل سي چې اصلي او پاکې ښځې دي، نو به دوی ته آزار نه رسول کېږي او الله عز وجل بخښونکی او د رحم خاوند دی. نو دا معلومه او واضحه سوه چې دغه احکام یوازې و امهات المؤمنین ته نه دي متوجه، بلکې دا حکمونه عام دي او هر مؤمنه ښځه تر دغه حکم لاندې ده. او د یعرفن په ترجمه کې مفسرین وایي چې دوی به په پاکي او ځان ساتنه سره وپېژندل سي او اشرار خلق به تعارض نه پر کوي. او بل دا چې ښځې و نورو ته ګوري، په دې باره کې الله عز وجل د سورة النور په 31 نمبر آیات کې فرمایي قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، یعنی اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم و مؤمنو ایماندارو ښځو ته ووایه چې پټې دې کړي سترګې خپلې د نامحرمو خلقو د لیدلو څخه. د دې آیات شریف څخه دا معلومه سوه چې ښځې باید و پردوی نارینهو ته ونه ګوري. نو تاسې فکر وکړئ چې و بازار ته د ښځو وتل د دغه کارو څخه خالی دي؟ نو ای مسلمانې ښځې، ته ولې د الله عز وجل دغه امر هیروې چې فرمایي قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن، یعنی مسلمانو ښځو ته ووایه چې خپلې سترګې د پردیو خلقو د لیدلو څخه پټې کړي. او ولې د الله عز وجل هغه قول هیروې چې د دې امت و هغه ښو او نیکو ښځو ته فرمایي فلا تخضعن بالقول، یعنی تاسې د پردیو نورانو سره نرمې او پستې خبرې مه کوئ. او ولې د الله عز وجل دا قول هیروې چې فرمایي وقرن فی بیوتکن، یعنی په خپلو کورو کې کښېنئ. څرنګه چې الله عز وجل د دې امت و هغه ښو او بهترینو ښځو ته د کور په ناسته او د کور په کارو سره وصیت کوي، او څونه ډېر یې د نورو سره د پستو او نرمو خبرو څخه منع کوي. الله عز وجل یې د وهمي او معناداره خبرو څخه منع کوي. نو زموږ د زمانې ښځې خو په طریق اولا د دغه نصیحت حقداره دي.
باید د دغسې کارو او دغسې خبرو څخه منع کړه سي، ځکه په دوی کې هغه د دین قوت، هغه د زړه ویښوالی، هغه د اخلاقو ساتل، هغه د شک او شبهاتو څخه پرهیز کول او د ځان ساتل نشته. او دا معلومه خبره ده کم شی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ازواج مطهراتو ته، بلکې ټول هغه شرعي امرونه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کورنۍ و ښځو ته راغلي دي، تر څو چې د خاصوالي یو دلیل یې نه وي موجود، هغه اوامر او نواهي د ټول امت و ښځو ته دي، او دلته د خاصوالي دپاره هیڅ دلیل نه دی موجود او نشته. نو ځکه ټولې مسلمانې ښځې د دغه اوامرو او نواهیو په عملي کولو مکلفې دي. او بیا راسئ چې دغه موضوع د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په احادیثو کې وپلټو. ورونو، د جمهور علماو په نیز و ښځې ته دا نه ده روا چې و پردیو خلقو ته وګوري، او دا فرق نه لري چې دا کتل یې په شهوت یا غیر شهوت سره وي. یعنی اصلا و نامحرم سړي ته د ښځې کتل نه دي روا، او د دغه حکم دلیل هغه حدیث شریف ګرځوي چې ابو داود او ترمذي د ام المؤمنین حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها څخه روایتوي، هغه چې وایي زه او میمونه رضی الله تعالی عنهما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وو، وایي موږ د ده علیه الصلاة وسلام سره ناستې وو. په دغه وخت کې عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه چې په سترګو ړوند و راغلی، او دا پس له هغه څخه وو چې موږ په حجاب سره امر کړی سوي وو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل د ده څخه ځانونه پټ کړئ. ما ورته ویل یا رسول الله آیا دی ړوند نه دی؟ موږ نه ویني او نه مو پیژني. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل آیا تاسې دوی هم ړندې یاست؟ تاسې دی نه وینئ؟ امام ترمذي وایي دا حدیث شریف حسن او صحیح دی. او بل هغه حدیث شریف چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ښځې دپاره د کور لمونځ د مسجد او جماعت تر منځه ښه او بهتر بولي. کم جماعت؟ هغه جماعت چې د نبی الله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر شابه په مسجد نبوي کې په جماعت سره لمونځ ادا کاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ښځې دپاره تر دغه لمانځه د کور لمونځ ښه او بهتر وباله. نو د بازار په وتلو او رانیولو کې څه فکر کوي؟ دا چې سړی خپلې ښځې مازدیګر بازار ته بوځي او هلته یې د موټر څخه کښته او ایله کړي او ورته وایي چې د شپې پر 10 یا 11 بجې به پلانې ځای ته راسئ، زه هلته د موټر سره ولاړ یم. او یا دا چې سړی د کوره ووځي، ښځې یې مخ پر بازار وسي او د شپې د ده سره یو ځای یا تر ده ناوخته و کور ته بیرته راځي. نو ای مسلمان ورونو، لږ فکر وکړئ او خپل مسؤلیت ته متوجه سئ. خبرې خورا ډېرې دي، خو زه به دا موضوع چې تر واده د مخه سوداوي دي پر دغه ځای پرېږدم، ځکه نور تفصیل یې ښه نه بولم او تاسې تر ما ښه په پوهېږئ. او اوس به د واده او د هغه د مناسباتو په متعلق یو څه وږغېږم. ورونو، نکاح یا واده په اسلام کې د نسل ډیروالی دی، د نفس آرامتیا ده، د ژوند خوند او متاع ده، د زړه اطمینان دی، د اعضاو یا اندامو ساتنه ده، لکه څرنګه چې دغه نکاح یا واده نعمت دی، راحت دی، ستر دی، ساتنه او لذت دی. او دغه ټول شیان د بشري نفس خوښ او د انسان دپاره پکار دي. او دغه رنګه الله عز وجل په انسان کې جنسي یا شهواني قوت ایښی دی. نو د نر د ژوند د آرامتیا دپاره هغه ته د زوجې یا واده کولو څخه چاره نشته. دغه رنګه د ښځې د ژوند د آرامتیا دپاره د میړه کولو څخه چاره نشته، ځکه هر یو که نر وي که ښځه په خپل ځان کې نیم دی. تر هغو یې ژوند نشي پوره کېدلی تر څو چې خپل ځان ته د ژوند ملګری اختیار نه کړي. او دین مبین اسلام په قسم قسم طریقو سره موږ و نکاح کولو ته ترغیب کړي یو، لکه څرنګه چې ابو ایوب الانصاري رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کوي چې وی فرمایل: 4 من سنن المرسلین الحیاء والتعطر والسواک والنکاح. یعنی 4 شی د مرسلینو علیه السلام، د انبیاء او رسولانو علیهم السلام د طریقو څخه دي: حیا، ځان خوشبویه کول، مسواک وهل او نکاح کول.
او داسې نور احادیث ډېر زیات دي چې موږ و نکاح کولو ته تشویقوي او بې له سببه جره یا مجرد پاتې کېدل د انساني فطرت څخه خلاف ورزي ده چې الله عز وجل د مؤمن بنده دپاره دا کار نه خوښوي. محترم ورونو، نکاح په اسلام کې یو مقدس عقد دی او اجتماعي واجب دی، نفسانی تسکین دی، د نر او ښځې په مابین کې د دوستی او رحمت لار ده. په نکاح سره د زړه او عقل هغه لوی اضطراب استکیږي او بې له نکاح نه نفس آرامیږي او نه مطمئنیږي. په عین حال کې دغه نکاح عبادت دی. د انسان نیم جن په نکاح سره پوره کیږي، لکه څرنګه چې انس رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کوي چې وی فرمایل: من رزقه الله امرأة صالحة فقد اعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي. رواه الطبراني. یعنی کم چاته چې الله عز وجل صالحه ښځه ورنصیب کړي، د هغه سره د ده په نیم دین کې کومک وکړي، یعنی نیم دین یې ور اصلاح کړي، په هغه پاته نیم کې دی د الله عز وجل څخه وبېرېږي او د هغه د عذاب څخه ځان وساتي. په صحیح حدیث شریف کې راغلی دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة. یعنی دنیا د لږ مودې دپاره د نفع او لذت اخیستلو شی ده او د دنیا په اسبابو کې هغه ښه متاع صالحه ښځه ده. مګر نن ورځ د دغه نکاح څخه د هغو کارو او رواجو په خاطر چې زموږ په ټولنه کې زموږ په واسطه نشر شوي دي، ډېر ځوانان محروم او بې برخې دي چې هغه کارونه یا د مهر او ولور ګرانوالی دی، یا په کور او کالو، زرو او ګېڼو د دونه ډیرو مالو خرڅول او مصرفول دي چې د هر چا په وسه نه وي پوره، یا د ودو په محافلو کې اسراف او د خلقو سیالۍ دي، خاصتا هغه محافل چې په هغو کې د حرامو کارو په خاطر ملاماتونکي مصارف کیږي چې لږ وروسته بیا په تفصیل سره درته بیان کړم. همدارنګه د بې ځایه غوښتنو او مصارفو په خاطر زموږ د ټولنې ډېرې پیغلانې د خپلې کورنۍ د غریبۍ په خاطر چې د دې اهل هغه د بډایانو پر قسم وجې ته د کور سامان د زوم او د هغه د کورنۍ غوښتنې نشي ورپوره کولی، د دغه دیني، انساني او نفساني پوروالي څخه بې برخې او محرومه دي چې د دغسې غریبو ځوانانو او پیغلانو د دغه محرومیت ګناه او آزار د هغو بډایانو پر غاړه دی چې بې له ضرورته فقط د سیالۍ او ځان ښکاره کولو په خاطر د زوی د نکاح یا د لور په ورکولو کې بې محابه او بې پروا مصارف او اسراف کوي، چې د دغه خپل عمل په خاطر په ټولنه کې نور د شر او فساد د رواجولو او عنعنو تاداو ایږدي. نو څرنګه چې بیا غریب خلک دغه بې ځایه او فاسد رواجونه نشي پوره کولی، نو خود یې ځوان اولادونه که نر وي که ښځه د دغه شرعي، انساني او نفساني ضرورت څخه محروم پاتې شي، چې دغه کار په ټولنه کې د فساد او فحشا د نشرېدو سبب ګرځي. تاسې پوهیږئ چې د دې امت د بیبي د سردار کونین رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لور حضرت فاطمه الزهرا ولورچ شو فقط یو زغره، او بیا چې دا رضی الله تعالی عنها د حضرت علی رضی الله تعالی عنه وکور ته ورغله، حضرت علی رضی الله تعالی عنه په خپل کور کې څه شي درلوده؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنه وایي کوم وخت چې فاطمه رضی الله تعالی عنها ما ته راکړه شوه او دا زما کور ته راغله، ما په ټوله کور کې د اواریدلو دپاره بیله یوه د پسه پوست او یوه بالښته چې په خاشو ډک سوی و بل شی نه درلودی. او موږ نن ورځ په خپلو بې ځایه مصرفو او د هغه ډیرو سامانو د رانیولو په رواجولو سره که د زوم د طرفه رانیول کیږي او یا د ناوې د کورنۍ د طرفه و ناوې ته ورکول کیږي، پر غریبو کورنیو ظلم کوو. د قدرت او مال خاوندانو ورونو، زه دا نه وایم چې تاسې و خپلو لوڼو ته د کور سامان مور کوئ، بلکې پس له واده که ستا لور اړه او یو شي ته یې ضرورت درلودی، د صلې رحمي په نیت په تدریج سره د دې د کور او ژوند ضروریات ټوله ورپوره کړه. دغه کار پر نورو غریبو کورنیو بد اثر نه کوي او د الله عز وجل په حضور به هم قبول وي. خدا چې تر واده د مخه بې له ضرورته فقط د ریا او سیالۍ
ځان ښکاره کېدو او فخر، نوم او نښان په خاطر ډېر سامانونه رانیول کېږي او بیا د واده تر شپې د مخه یا وروسته د لوی او شاندارې مهمانۍ په مجلس کې د ټولو حاضرینو په حضور د چکچکو په کولو سره یو یو شی د لیلام پر قسم د تعریف او توصیف سره ښکاره کېږي. تاسې فکر وکړئ چې د دې څخه مقصد او د هغه نتیجه څه شي ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که چا په اسلام کې یو ښه طریقه کښېښول، تر قیامته پورې به د هر کوونکي د طرفه څخه دی هم په ثواب کې ورسره شریک وي، او که بده طریقه کښېښوله تر قیامت تر ورځې پورې چې هر څوک دغه بد کار کوي دی هم په دا ګناه کې ورسره شریک وي. نو موږ ولې کورانه د نورو خلکو متابعت کوو او خپلو رواجو او مناسباتو ته ناجائزه او ناروا کارونه راوړو؟ هغه غریب سړی چې د لوڼو پلار وي او دغه مناسبات نشي پوره کولی، اولا خو څوک د هغه لور که څه هم دینداره، باعفته او د ښو اخلاقو خاونده وي نه غواړي، ځکه وایي زما د زوی ارمان نه خیږي. او که بیا فرضاً چا وغوښته، هغه لطفاً فتا واړوه